د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین نه کوي غلطي شوې ده هغه صحابه د هغه غلطي نه رسته توبه وستره او دا غوی د توبې د قبولیت اعلان رب العالمین قران مجید کې کړی دی. لکه مثلا تاسو وګورئ زیو نمونه به تاسو ته ووایم د احد جنگو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه یې وړلې یو ټولګه یو غونډای باندې مقرر کو دیو ته هدایت ورکړه ول کفتح وشي او که شکست وشي تاسو بخپل ځای نه پرې دی حتی تر دې پوري کوم ته شکست وشي زمونږ اغل شنو په میدان کې پراتی مارغان راځي او هغه وخت ټوکړې ټوکړې کوي وړي بیا هم تاسو ځای نه پرې دی نه براسي. کله چې میدان کارزار ګرم شو همدغه مشرکین دیو ته شکست وشو وتخته او دا محترم یاد ساتي په تور د تمهید ویما دا هغه جنگو چې مشرکین دیتا خپل اولاد د ځان سره راوسته وو خپل بیبيانی د ځان سره راوسته وي خپل مالونه غدل ته حاضر کړي او مقصد دا و چې یو سړی د احد د میدان جنگ نه تختی شاته بسې خپل بیبيانی به بسې आवाज کوي ور کوي ورتار به ور کوي چې مونږ پرې دې چرته تختی د خیال بدای چې زمان مال دلته پاتې کیږي چې چرته زما خیر مال چاته پرې ده مده چا پاسره پرې دم د خپل بچي دیو جن دیو خپل مالونه دلته راوستي او حاضر کړو دا غجر لږ ساعت کې شکست وشو مشرکین او تداوت تخدیدو مسلمانانو ته میدان پاتې شو بس اندازه ولګوي څومره مالی غنیمت به پاتې شو پدې کې څومره لوی مال به پاتې شو پدې کې دې کې هغه غونډي باندې چې کم کسان مقرر دی خپلو کې سره اختلاف وکړ دا بازي ملګری ورته وي د نبی صلی الله علیه وسلم مقصد دا چې چون کې ردی طرف نه د حمله خطر ده اوس هغه مشرکین وتخته ده د حمله د خطرې هغه امکانات ختم شو او ګوره دغه صحابه یو طرف ته دی جنگ کو ستړي دي بل طرف ته زخمیان دي اوس ګوره لګیا دي مالی غنیمت هم راغونډي نو راځي دا دریم خدمت به مونږ وکړو مالی غنیمت به مونږ راغونډو خدا خدمت به مونږ وکړو التا امیر سے منع کړوینا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هدایت داري چې تاسو به زین پرې دی سکسان راپوس چې سوال ته پاتې شو دا کم چې راپو دا هغه طرف نه دی دور کې خالد ابن ولید رضی الله عنه ایمان نه دروړل هغه موقع بیا مون تر دې طرف نه حمله وکړه او دیو مقابله دی وحده پورې وکړه خو دیو شهیدان شو اخو صحابه کو خبر نه ودی خو مال غنیمت را غونډو د می جنگ په دغه کې نو موټ کی اوس محترم خبره دې حد ته ورسېدا چې میدان کارزار دوباره ګرم شو او یو आवाज ولګېدو شیطان आवाज ولګو ان محمدن قد مات صلی الله علیه وسلم په دې خبر سره مسلمانانو کې دومره تشویش خور شو مسلمانان ته تربیت تر یو خبر ولاړ او دومره حد نوبت ورسېدو د یو مسلمان د لاس بل مسلمان شهید کیږي نوبت دې ته ورسېدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم مبارک زخمی شو چهره مبارک زخمی شو یې نه رویدا غاښ مبارک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهید شو او نوبت هغه ته ورسېدو د نبی علیہ الصلوۃ چې کله میدان کارزار ختم شو هغه فتح په ظاهري شکست سره بدل شو وخت شکست سره بدل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رست راغې د خپل تر حالت ورکته حضرت حمزه رضی الله عنه دا د بدن یو ټوکر جدا پرته و شونډې جدا دي سترګې جدا دي وګونه جدا دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دغه حالت وکړو وې جړل د سترګو نه اوخ کو داري وهله به او فرمایل ول ک آینده الله مونږ ته بدیو باندې غلبه راکړه مونږ به یو کس یوازې حمزه رضی الله عنه روایتو کې راځي نور صحابه سره هم دغه چل کړه ول مونږ بر خپل یو شهید په بدله کې ردیو نو یو کسانو سره دا چل هم په دغه موقع باندې ایتونه راغلي وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ إِلَى آخِرِهِ. اوس محترم تاسو وګورئ اندازه ولګوئ دا هغه معمولی په احتیاطي و چې غونډې پرې خو د شو دی وراله کوم میدان وز د دې بدله سم ملاو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدن مبارک زخمی شو یې نه راووتا بدله سم ملاو شو د یو مسلمان د لاس بل مسلمان شهید کیږي
بدله سمل او شو مسلمانانو لوی لوی بهادرانو لا شو براتری نبی رسول الله خپل وجه لري واستاسو وګورئ د دینه پسم د قرآنی مجید آیات نازلېږي هم دغه موقع باندې سورې آل عمران چې کله د احد د جنگ د شکست اسباب قرآن ذکر کوي هم په دغه موقع الله رب العزت فرمایي لقد عفا عنکم لام توتیه داخل د ماضی باندې لقد عفا عنکم زما دې قسم یې صحابو په تحقیق سره ما تاسو ته عفو کړی او بیا به څلور کو ورسته دویم آیات راغی لقد عفا عنهم زما دې قسم په تحقیق سره صحابو پیغمبر تم ورته وایي زما دې قسم ما تاسو ته عفو کړی عفو مې کړی تاسو او دریم ځای یو بل آیات هم بیا راغی واستغفر لهم پیغمبر دې لپاره بخنه وغواړه عجیب خبره ده دوزه د معافی اعلان وشو لقد عفا عنکم لقد عفا عنهم دوزه عفو والا آیتون رااله اوس واستغفر لهم پیغمبر دې لپاره بخنه وغواړه څه مطلب سمان لري محترم علما فرمایي دا غي وجه دا د احد په میدان کې دي صحابه دې نو واپس نه کافلار د پیدل کې انسان زیره احد نو مدینه منوره مسجد نبی صلی الله علیه وسلم نو دیو ذهن کې هم دغه خبره او شرمنده خپلو کې چرن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې تاسو ولې دا غونډې پرې خو د کوزه ولې رالای وسکل کې نبی واستغفر لهم پیغمبر د دیو د بار د الله نه بخنه وغواړه کله صحابه وکړه چې نبی صلی الله علیه وسلم په خپل د الله نه زمونږ د بار بخنه غواړي ذهن کې هغه اشکال په خپل ختم شو چې ګوره نبی علیہ السلام موږ ناراضي دي خبر نه ده زګه کې خبره زمونږ لپاره د الله نه بخنه به ولې غواړي هغه اشکال هم د ذهن نه ختم او مخکې بیا تاکید نه آیات راځي وشاورهم فی الامر پیغمبر دې سنا چې دې واقع نه رسته تر دې سره مشوره کول ترک نه کې پرې نه او فیضا عزمت فتوکل علی الله کله چې دې تا ته مشوره درکې مشوره راشي هغه باندې نو ګره دغه ذهن ترانه شي چې 13 موقع باندې خدا د صورتحال شوی نه فیضا عزمت فتوکل علی الله کله چې یو خبره باندې تاسو مشوره راشي دی خبره عزم وکي فتوکل علی الله به الله باندې باور وکړي علما فرمایي دا یو نمونه چې الله مونږ ته راخودا پورا نن سبب هر سړی لګیا به دومره تاکیدات ولې سورې ال عمران کې واپس راځي ذکر تنقید ټول لارې بندي یو سوره یو لار د تنقید نه پریدي چې انده کې څوک را باسي به صحابي باندې اعتراض وکړي دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان الله اختارني واختار لي اصحابي الله زمون منتخب کړی زما لپاره صحابه منتخب کړی وجعل لي منهم وزراء واصهار واخوانا زما لپاره زما صحابه وزیران ګرځولې دي سکرګنۍ ګرځولې دي رونه ګرځولې وسيجيء قوم يعيبونهم وينقصونهم زرد چې یو قوم براشي د دیو عیبونه به بیانې د دیو تنقیس کمې به بیانې دی بلګي بسراګری براګری به کم وډ کې د مخبیا منتبسه وو اعتراض کوي